سلامونه دوستانو، هیلمن یم، روغ جوړ به یاست. ډیری محصلینو ماته په یوټیوب چینل کې کمنټ کړی دا چې څنګه کولی شو چې موږ سی جی پی ای ته تبدیل کو، کنورټ کو. کله چې تاسو یو سکالرشپ ته اپلای کوئ، هغه که اروپایي هیواد وي که امریکایي هیواد وي، نو هغه له تاسو نه جی پی ای غوښتنه کوي. معنا اوسنی کوم ترانسکریپټ چې موږ په افغانستان کې اخلو له پوهنتونو څخه، هغلته ټول موږ ته سی جی پی ای لیکلي، کمولیټیو ګریډ پوینټ اوریج. نو موږ دا چې جی پی ای تاړو، ډیری دوستان له دې ستونزې سره مخامخ دي. نو نن تاسو ته داسې طریقه ښیم چې ډیر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه سی جی پی ای، دغه کوم فیصدي چې تاسو پوهنتون کې لري، هغه جی پی ای ته تبدیل کړئ او یو سکالرشپ ته چې اپلای کوي په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل پرسنټیج ورکړئ. نو له هر څه د مخکې به تاسو راسئ ګوګل ته، او په ګوګل کې به تاسو دغه ویب سایټ ټایپ کړئ. د دې ویب سایټ د ادرس چې دی زه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته ږدم. صحیح ده؟ دغه هغه کالکولیټر ده، خو له هر څه نه مخکې تاسو ته معلوم کوم چې تاسو ته ویلي دي چې څه رقم تبدیلوی سي. دا ټول معلومات تاسو ته د سی جی پی او د جی پی په اړه معلومات درکول شوي دي. نو دلته ما ته وایي چې تاسو کولی شئ د جی پی ای هغه سکیل درجه چې دغه مختلف وښیاست. صحیح ده؟ خو عموما د جی پی ای کوم درجه چې دی یا سکیل چې دغه څلور دی، د څلورو له مخکې نه دی تاسو ته اوریج درکوي، پرسنټیج درکوي. صحیح ده؟ نو دغه عمومي فرموله ده. ګوره تاسو ته وایي چې جی پی ای ته که تبدیلوي، هغه خپل کوم پرسنټیج یا فیصدي چې په پوهنتون کې اخیستې ده، هغه به تقسیم په 100 کوي، ضرب به یې په څلور باندې کوي. صحیح ده؟ دا 0.0 دغونه کوي. خیر، لکه تاسو ته اگزامپل هم دلته ویلی ده چې چېرته تاسو د پوهنتون فیصدي 15% وي، نو هغه باید تاسو څنګه تبدیله کوي. رابسې دلته 15 تقسیم په 100 به یې کوي، ضرب یې په 4 کې تاسو ته ډایرکټ تاسو ته هغه جی پی ای ښیي. نو دلته تاسو ته یو کالکولیټر هم درکړی ده. دلته یوازې تاسو هغه د پوهنتون فیصدي ټایپ کوئ. لکه زه وایم چې زما د پوهنتون فیصدي 1.8 ده، نو د دې جی پی ای راته ووایه. صحیح ده؟ زه ورته 4 سکیل ورته انتخابوم او په کالکولیټ جی پی ای باندې کلیک کوم. تا ته وایي چې ستا جی پی ای 3.4 راځي که نه. یو څوک وایي زما فیصدي 15 ده. صحیح ده؟ سکیل مې ورته انتخاب کړی، کالکولیټ یې که تا ته وایي 2.8 دی. صحیح ده؟ هر څونه فیصدي چې تاسو پوهنتون کې اخیستی د ټول کال. یو څوک وایي زه له پوهنتون نه فارغ سوم، زما فیصدي 2.8. صحیح ده؟ نو د دې جی پی ای څومره راځي؟ نو په دې باندې کلیک وکړئ په کالکولیټ جی پی ای باندې. تا ته وایي 3.8 ستا جی پی ای ده. نو چېرته م دا ویډیو خوښه سوې وي، نو له نورو ملګرو دوستانو سره هم شریکه کړئ. که چېرته کوم نظر، کمنټ، پوښتنه لرئ، ما ته یې په کمنټ بخش کې ولیکئ. ډېره مننه، ښه وخت.